په تیر یوه کال کې د 800 هغو افغانانو مړي بیرته خپل هیواد ته لیږدول سوي چې له افغانستانه نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په نیت وتلي وو. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د خپل کلني راپور د وړاندې کولو پر مهال دا هم ویلي چې په تیر یوه کال کې هیواد ته نږدې 1 میلیون افغانان هم بیرته ستانه سوي دي. افغانان په نړیواله کچه د هغو کډوالو د لوړ شمېر په سر کې دي چې په ناقانونه کډوالیو وځي چې ډیری دا لارې له خطرونو هم ډکې وي. ګڼ داسې راپورونه هم خپاره سوي دي چې د ایران او ترکیې سرحدي ځواکونه هغه افغانان چې د دغو هیوادونو له پولو د لویدیځو هیوادونو په لور تیریږي وهي ټکوي او ربړوي یې چې په ځینو مواردو کې د مړینو لامل هم سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو وزارت د خپل تیر یوه کال فعالیتونو په اړه د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یوه کال کې د کډوالیو په لارو په بېلابېلو پیښو کې د مړه سوو 800 کسانو مړي دغه هیواد ته ورلیږدول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد ارسله خروټي دغه راز ویلي چې په یادو پیښو کې 1300 کسان ټپیان سوي او نږدې 3000 کسان نور چې د انساني قاچاق له خطر سره مخ وو هم بیرته خپل هیواد ته لیږل سوي دي. په یوه تازه پیښه کې 6 افغان کډوال په سربستان کې له اوبو د تیریدو پر مهال ډوب سوي. تر هغه وړاندې اروپا ته پر لارو په ګڼو پیښو کې د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونه هم خپاره سوي دي. په پاکستان او ترکیه کې یو شمېر افغان وګړو رسنیو ته ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په دغو هیوادونو کې ګڼ شمېر افغان کډوال نیول سوي او ځورول سوي دي. تیره اونۍ د پاکستان د پوځ مشر په ګډون پاکستاني چارواکو پر افغانانو د هغه هیواد په نامنیو کې د لاس لرلو تور هم لګولی و. خو د سرپرست حکومت د کډوالو او بیا راستنېدونکو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی خبریالانو ته دغه تورونه یو وار بیا رد کړل او د پاکستان له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو مطابق چلند وکړي او د هغوی حقوقو ته ژمن پاتې سي. په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته سلګونه زره افغانان پاکستان، ایران او ترکیې ته کډوال سوي او هلته یې یو شمېر اروپایي او نورو هیوادونو ته د تلو لپاره د ویزو غوښتنه هم کړې ده. دغه کډوال په یادو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې د امنیتي چارواکو د خپل سرو نیونو، زنداني کېدو، لوټلو او بیرته افغانستان ته د لیږلو له ګواښ سره مخ دي. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو ریپورټ کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی و چې په سملاسي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سره نیول او ځورول بند کړي. افغانستان اوس په نورو هیوادونو کې شاوخوا 700 میلیونه کډوال او په کوردننه شاوخوا 3 میلیونه بېځایه سوي کسان لري. د کډوالو او راستنېدونکو وزارت وایي چې په تیر یوه کال کې شاوخوا 9.5 لکه کسان بیرته خپل هیواد ته هم ستانه سوي دي.